د میډیکل سپیشلیست ډاکټرانو خپل غرض او خپل مقصد پکې و. هغوی زمونږ د ډسټرکټ هسپتال په هغه وخت کې خراب کړی چې کله د سنټر هسپتال نه سامانونه تښتول. ستاسو که یاد شي چې وران کړی دا جاوید زمان وران کړی دی چې د دې سعودي میډیکل کالج پرنسپل و. اوس مړ دی خدای دې وبخي. دلته چې کم نن ایم ایس ناست دی دا د چا سره ناست دی؟ دا هم د دغه خلکو ناست دی چې کم خلکو دلته د صحت او د انصاف ناره وویل چې موږ به دلته خلکو ته سہولت ورکوو. پران پوسټ باندې ناست دی. دا 20 ګریډ پوسټ دی، 19 ګریډ ایم ایس په دې باندې ناست دی. ډاکټر کمیونټي سپیشلی ینګ ډاکټر اسوسییشن خیبر پختونخوا د دې ایکټ مخالفت کړی او د دې ایکټ د منلو نه انکار کړی ځکه چې هغو ته پته وه چې دا ایکټ هم د عوام او هم د ډاکټر او د هیلث کیر کمیونټي خلاف دی. خبرې به پاتې کوو، شپ نه کوو. ډاکټرانو صاحبانو دا خبره ونه کړه چې د سوات د هسپتال اول وران کړی چا دی؟ دا هسپتال چې وران کړی دا جاوید زمان وران کړی دی چې د دې سعودي میډیکل کالج پرنسپل و. اوس مړ دی خدای دې وبخي. هغه او د دې سوات چې کوم میډیکل سپیشلیست ډاکټرانو هغو زموږ دا هسپتال وران کړی دی چې دا د ډسټرکټ هسپتال و. دا په ټیچینګ کې بدل کړی دی. موږ اوس هم دا سیاسي پارټیان چې څونه ولاړې دي زموږ دا اولنۍ مطالبه ده چې میډیکل کالج والا د ځانه د ټیچینګ هسپتال بندوبست وکړي. ډسټرکټ هسپتال دا سور جوړ شوی دی، دا به پوري طور باندې به خالي کوي. دا به د امتیاز خبرې به موږ وروستی کوو. اولنۍ خبره بنیادي زموږ دا ده چې دلته ډسټرکټ هسپتال نشتي. 28-29 لاک آبادي دی د سواتو. تاسو لاړ شئ ډاون ډسټرکټو ته لاړ شئ، ټیچینګ هسپتال هم موجود دی، 2-3 ډسټرکټ هسپتالونه موجود دي. خو د بدقسمتۍ نه چې دلته د میډیکل سپیشلیست ډاکټرانو خپل غرض او خپل مقصد پکې و. هغوی زموږ د ډسټرکټ هسپتال په هغه وخت کې خراب کړی چې کله د سنټر هسپتال نه سامانونه تښتول. ستاسو که یاد شي په دې دلته د چاچا کریم بخش چې خدای پاک وبخي بلډ بینک یې جوړ کړی و. جاوید زمان ما په هغه بلډ بینک بند کړی چې دا موږ خیراتي اداره چا جوړه کړې ده، دا موږ چا نه ده جوړه کړې. دا هسپتالونه چې موږ جوړ کړي دي دا د سوات ریاست والي سوات موږ نه جوړ کړي. د پاکستان په موږ باندې هېڅ قسمه احسان په موږ باندې نشتي. پاکستان دلته موږ نه په منځوره کې هغه شپږ سکولونه وکړي نه دي. عزتمنو مشرانو به دې خبرو باندې به ځان پوه کول پکاري. دا به امتیاز لا وروستی به راځو موږ امتیاز لا. دلته چې کم نن ایم ایس ناست دی دا د چا سره ناست دی؟ دا هم د دغه خلکو ناست دی چې کم خلکو دلته د صحت او د انصاف ناره وویل چې موږ به دلته خلکو ته سہولت ورکوو. پران پوسټ باندې ناست دی. دا 20 ګریډ پوسټ دی، 19 ګریډ ایم ایس په دې باندې ناست دی. زما ینګ ډاکټران په دې باندې خبره ولې نه کوي چې دلته 20 ګریډ افسران نشتي، 20 ګریډ ډاکټران دلته نشتي. دلته په دې هسپتال کې چې څومره د صحت کارت په نامه باندې پیسې راغلي دي د هغې لپاره چا خبره کړې ده چې د هغې اډیټ پکار دی که اډیټ پکار نه دی؟ څومره نقصان دې اسوات عوامو نه ورکړی دی. ولې حکومت موږ له ډسټرکټ هسپتال نشي راکولی؟ 8 ایم پي ایس دي، 3 ایم این ایس دي. موږ چې دلته دا کم عزتمند مشران ولاړ دي، دا کم عزتمند مشران چې ولاړ دا سیاسي خلک دی. نن پکار دا ده چې موږ د هغه ایم پي ګانو د کورونو مخې ته احتجاج وکړو چې موږ له ډسټرکټ هسپتال پکار دی. دا د هغو کار دی. سبا که دلته د ایم پي شي په دې کې به بیا څوک کښېني؟ په دې کې به هم د دغه د انصاف پارټۍ مشران چې دغه به د بورډ بیا ممبران وي. مثال یې د واسه د کپلۍ دی. نن په واسه په کپلۍ کې کوم خلک ممبران دی؟ هغه خلک ممبران دی. مشرانو په هسپتالونو کې خو د مخکې نه کار نه کېدو. زما ګټه کېجوالټي ده چې ما له یو والا جوړه کړې ده. په هغې کې زما د سوات غریبو خلکو ته سیرنج پکې نه میلاوېږي، ټېسټونه پکې نه کېږي، ایکسرې پکې نه کېږي، ایم آر آی پکې نه کېږي. په ګاډو کې خلک بهر ته وباسي. شراب پکار دی 20 مساجد ته. ولې دروغ وایو؟ 20 مساجد ته بهر ته موږ خلک وباسو. ټاو ولاړ دي په زور باندې له سړي نه چټېلې او بهر ته وباسي که نه وباسي؟ ما له جواب راکوي. ما سره په 2019 کې فضل حکیم زما سره لیکلي کړي دي چې په دسمبر 2019 کې به د ډسټرکټ هسپتال زه بال کومه. دا د 2025 دی. دا ټول منافق توب دی، دا ټول دروغ وایي. د دغه خلکو خلاف پاڅېدل پکار دي.